سلام پر الاست یور وایس ټي وي چینل ته مننه ټولو شاعرانو چې په دې پروګرام کې برخه اخیستې ده. لکه ملنګ توی کچکول په غاړه پیغور واغ ستا ټول په غاړه چې خلک آزاروي څوک هغه خدای خپله آزار کړي. چې خلک آزاروي څوک هغه خدای خپله آزار کړي. ځان وساته د کونډو د یتیمانو د څیرونه. دا ته چې وایي پتنګان دا سوځېدله ولې ستا د ښایست دا شمعه داسې بلېدله ولې ما ته وزرو ته خپل ساپو کما الوتل غواړم په هوا خفه یم. ټوټې ټوټې وجود مې د پښتون زلمي بوجۍ کې هیلې شونډه شنه او سیلاب راوړی. دلته نه مینه رورولي شته نه د خیر خبره، نه لور د مور په کار راځي نه زوی د پلار جانانه. د څو پیسو دپاره ما وجنې کافر دې کړمه، څه به پرې موړ شي دنیاداره، نور مې مه جنګوه. او زمونږ مرام ته رسېدل دي په قلم او کتاب په هر ډګر مو نفرت کړی له ټوپکه ځکه دا بعضې بې سلوکه شي کار ښایي د سلوک سره، لوی دی که وړوکی خو لګیا یې د فیسبوک سره. ښکلې د کابل زونه لاړې په تور خم کره ستا را کړی ستا تصویر تاخ د زړه کې ږدم کنه. پاک الله په پاک او لوی نوم کرڼا د پیروي د محمد ده، ګڼه نشته په جهان بله را. قدرمنو عزتمنو ملګرو، زه ستاسو باچاجي، ستاسو صابر شاه صابر، ستاسو غږ یعنی یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملوم. دا د کجورو یو بڼ ته راغلی یم او د کجورو بڼ ته ځکه راغلی یم چې د کجورو د وطن د شاعرانو مسافرو شاعرانو مشاعره کوم. د سعودي عرب د تازه خیال شاعرانو مشاعره. دا زما په خیال د دې مشاعرې انفرادیت دی چې په یو ځای د یو ملک د یو هیواد د یو خاورې دومره درنه مشاعره د دومره ډیرو شاعرانو یور وایس ټي وي لندن نشر کوي. مونږه میاشت کې یو یا دوه مشاعرې هم نشر کوو، خو د مختلفو سیمو د مختلفو هیوادونو مشاعرې. دا مشاعره چې مونږ نشر کوو دا صرف د سعودي عرب د شاعرانو مشاعره. د سعودي عرب په خاوره ډېر تنظیمونه کار کوي، لوی لوی تنظیمونه کار کوي. د سعودي په مختلفو ښارونو کې د پښتو د مینې بقا ښایست پتنګان لګیا دي، د دې ژبې سر سڼه او سینګار کوي. مونږ کوشش کوو چې کومو هیوادونو کې ډېر کار دی ژبې له کېږي، نو که هلته تللی نه شو چې د هغه ځای نه د مختلفو ګلابونو غونچې راوغواړو او تاسو ته یې هغه د سکرین د یور وایس ټي وي د سکرین په ذریعه پیش کړو. د سعودي عرب د دې درنو سپېڅلو غښتلو ښاغلو شاعرانو مشاعره ده، غزلیزه مشاعره ده. دا مشاعره را سره تاسو هم په مینه مینه سلام ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ آرام او خوشحاله اوسئ او شپې ورځې په خیر باندې تېرېږي. زما نوم سحر دی او دا هم د سعودي عرب د ورونو مشاعره ده. خپل شعرونه، خپل کلامونه، خپل ویډیوګانې موږ ته رالیږلي دي. موږ هم په ډېره مینه سره اډیټ کړې ده او اوس یې تاسو ته تقدیموو. خدای دې وکړي چې خوښ مو سي. ما هم خپل شعر کې شامل کړی ده او که تر اوسه پورې مو خپل چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا تاسو نه خواهش کوو اوس چینل سبسکرایب کړئ. مننه. زما غزل دی له ډېرو ډېرو بې غیرته شانسړونه، له ډېرو ډېرو بې غیرته شانسړونه. زما غیرت ښه دی د داسې ډېرو پښتنو نه. د هیچا مال دولت او جیب ته نه نیسم سترګې، د هیچا مال دولت او جیب ته نه نیسم سترګې. نفرت کوم له لوی انسانیت او خاورې غلونه. آخر به ټول د خدای په لار روان سو، مرګی حق دی. آخر به ټول د خدای په لار روان سو، مرګی حق دی. آخر به صبرو زړه د دنیا د تماشونه. چې خلک آزاروي څوک هغه خدای خپله آزار کړي. چې خلک آزاروي څوک هغه خدای خپله آزار کړي. ځان وساته د کونډو د یتیمانو د څیرونه.
د خدای لار او امانت مې د ژوند لویه وظیفه ده. د خدای لار او امانت مې د ژوند لویه وظیفه ده. سهار ځان ساته ته د فریب او د فتنو نه. مننه. خدای دې وبخښي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم ناصر خان ناصر دی او د مردان لوړو سیمې کې دا مهال په سعودي عرب کې ژوند کوم او دلته د سعودي عرب کې د پښتونخوا د بستري ټولنې سره تعلق ساتم. دغه شعرونه تاسو منظور ډالې کوم چې لکه ملنګ توی کچکول په غاړه، لکه ملنګ توی کچکول په غاړه، پیغور مې واغوست ستا ټول په غاړه. د بېوسۍ څپېړې مخ دې ورک شه، د بېوسۍ څپېړې مخ دې ورک شه، چا کړه تورې او چا کډول په غاړه. تا به نازونه په پیسو خرڅول، تا به نازونه په پیسو خرڅول، ما ګرځو د مینې جول په غاړه. تا ته اسخار زمانه نشو کېدی د تعویذونو مې وشمول په غاړه. تا ته اسخار زمانه نشو کېدی د تعویذونو مې وشمول په غاړه. نن څومره خوند کوي ګذر ناصره، هغې راوړی دی غاڼ په غاړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حضرت حسین او د ادب په دنیا کې ملګري د سیال په نامه پېژني. د تیمرګري کوز دی، د دامین کلي اوسېدونکی یم. په سعودي عرب کې تقریبا د 8 کالونو ژوند کوم او د شعر و ادب سره مې د 30 کالونو تقریبا تعلق لري. ملګرو ته یو غزل وړاندې کوم چې دا ته چې وایي پتنګان دا سوځېدله ولي، دا ته چې وایي پتنګان دا سوځېدله ولي، ستا د ښایست دا شمعه داسې بلېدله ولي. او کپري نوټونه د ادم بچي شیندلي نه وی، کپري نوټونه د ادم بچي شیندلي نه وی، د هوا لور به په محفل کې ګډېدله ولي. او شعر عرض دی چې که د مغرب سیلۍ ته ځان یې بربنډ کړی نه وی، که د مغرب سیلۍ ته ځان یې بربنډ کړی نه وی، نن لوپټه د پښتنې به بادېدله ولي. قرار صاحب یو شعر دی چې د کوهیتور په سر د رازو نیاز کیسې که نه وی، د کوهیتور په سر د رازو نیاز کیسې که نه وی، د لوی دریاب په منځ کې لاره جوړېدله ولي. او اخیر یې ماته کړه انجام ته قصه ورسېده، اخیر یې ماته کړه انجام ته قصه ورسېده، د زمرو څنګ دا غزاله ګرځېدله ولي. او شعر عرض دی چې د مصر ښار او د یوسف او زلیخې دا قصه، د مصر ښار او د یوسف او زلیخې دا قصه لمن که مخکې وه که شاته خوشلېدله ولي. د ان الحق او انت الحق په منځ کې زه حیران یم، د ان الحق او انت الحق په منځ کې زه حیران شوم، د دار تر سکو دا ناره نه بدلېدله ولي. او مقطع عرض دی چې زه او هغې له د مینې په معنی پوهه شو، زه او هغې له د مینې په معنی پوهه شو، سیاله دا شپه چې دومره زر سبا کېدله ولي. ډېره مننه او مننه د یور وایس ټي وي لندن چې مونږ مسافرو ته درناوی راکړ. نیک هیله احترامات اسماعیل یم. ادبي نوم مې وصال دی. د سوات تحصیل کابل ترکاڼو کلي سره تعلق ساتم. دا مهال په سعودي عرب الولا ښار کې ژوند کوم. د یو آر وایس په ټي وي په واسطه تاسو ټولو ته یو غزل ډالۍ کوم چې د کوره لرې په صحرا خفه یم، چې کور ته راشم ولې بیا خفه یم، د دردمند زړونو انځورګر دې کړمه، خدای شور اورم په غوغا خفه یم. ژوند راته شا کړه ستا د تلو نه وروستو، ژوند مې پیکه شو بې له تا خفه یم. ماتو وزرو ته خپل سا پوکمه، الوتل غواړم په هوا خفه یم. او خوشحالي څه نایابه شوې پکې، د غم بازار دی په دنیا خفه یم. ځان رانه هېر وي اسماعیل وصاله، کله په چا کله په چا. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم انعام الله دی، قلمي نوم مې قرار دی. لوی ډېرو سره تعلق لرم او په سعودي عرب کې تقریبا د 10 کلونو اوسېږم. د شعر او شاعرۍ سره د ملګرو سره مې تقریبا د 14-15 سالونو سره وابسته یم.
او ملګرو ته یو غزل بس وړاندې کوم. ګناه ګناه ماحول ته مې ثواب راوړی دی، ګناه ګناه ماحول ته مې ثواب راوړی دی، که خیال د محبت مې تر محراب راوړی دی. دا سیب بیخي له خیره نا امیده راته ښکاري، دا سیب بیخي له خیره نا امیده راته ښکاري، دې سیب په خوله کې هر وخت عذاب راوړی دی. دا څوک دی چې تارونه د یادونه مې نن چیړي، دا څوک دی چې تارونه د یادونه مې نن چیړي، دا بیا نن دې حجرې ته چا رباب راوړی دی. نه نه جي، او لا څوک به د هغې ښکلي قاتل نظر د ډینګ شي، لا څوک به د هغې ښکلي قاتل نظر د ډینګ شي، دا خپل زړه مې په خپله تر قصاب راوړی دی. پر امن پښتانه زما په څه ګناه قتلېږي، پر امن پښتانه زما په څه ګناه قتلېږي، دا چا ظالم دې سیمې ته عذاب راوړی دی. ټوټې ټوټې وجود مې د پښتون زلمي بوجۍ کې، ټوټې ټوټې وجود مې د پښتون زلمي بوجۍ کې، ایله یې شونډه شنه وه او سیلاب راوړی دی. قراره چې هر شعر هر مصرۍ د وحدت ته، قراره چې هر شعر هر مصرۍ د وحدت ته، پښتون له مې صدارم کتاب راوړی. زه اکبر زیب چې قلمي نوم مې ظاهر لالا دی او د لوی ردر تیمرګري اوسېدونکی یم او د تېرو 18 کال نه په سعودي عرب کې ژوند کوم او د ادب سره 7 کالونه پاتې کېږم. غزل ته وایم چې ژوند ته مې پرېږده په قلاره نور مې مه جنګوه، ژوند ته مې پرېږده په قلاره نور مې مه جنګوه، درته جولۍ نیسم غیاره نور مې مه جنګوه، او یا د پښتون اولس واکداره نور مې مه جنګوه، یا د پښتون اولس واکداره نور مې مه جنګوه، زما د خپل کلي سرکاره نور مې مه جنګوه. د وخت حکیمه ستا په دغه قصه نه پوهېږم، شعر دی چې د وخت حکیمه ستا په دغه قصه نه پوهېږم، چې سر مې غواړې څه دپاره نور مې مه جنګوه، د څو پیسو دپاره ما وجنې کافر دې کړمه، د څو پیسو دپاره ما وجنې کافر دې کړمه، څه به پرې موړ شي دنیاداره نور مې مه جنګوه، او در پسې ودرېدم زما خطا و نه پوهېدم، در پسې ودرېدم زما خطا و نه پوهېدم، خود به مې غوښې خورې سرکاره نور مې مه جنګوه، او ښکلی جنت جنت وطن راته دوزخ یې کړلو، ښکلی جنت وطن راته دوزخ یې کړلو، ظالمه جنګ ویستم د کاره نور مې مه جنګوه، او د بل په جنګ کې د بلها بلا پیدې وکړلې، د بل په جنګ کې د بلها بلا پیدې وکړلې، ستا غوندې کله یم هوښیاره نور مې مه جنګوه. نه نه شعر دی چې ستا په دروغ دروغ وعدو مې یقین کله کېږي، ستا په دروغ دروغ وعدو مې یقین کله کېږي، زما د دې وطن باداره نور مې مه جنګوه، او هډو خبر نشو له ژونده چې ژوند څه بلا ده، هډو خبر نشو له ژونده چې ژوند څه بلا ده، زما ظاهره زما یار نور مې مه جنګوه. السلام علیکم، زما نوم جاوید خان دی، قلمي نوم سوات لر، د جنت نظیر سوات ضلع سوات تحصیل مټه خرړې اوسېدونکی یم. تېر د 25 کال نه په سعودي عرب ریاض کې ژوند کوم او تقریبا د 15 کال نه د ادب سره وابسته یم، کوم چې د پښتو ادبي رڼا تنظیم په ریاض کې د هغې موجوده صدر حیثیت باندې کار کوم. نو ناظرینو ته خپل یو ښایسته کلام پیش کوم. کلام دی لکه بورا دی بوسا اخلمه پسکا زکا، لکه بورا دی بوسا اخلمه پسکا زکا، چې ګل رخسار د حیا ډک لري نازکه زکا،
چې پاک الله ورته ویلي خلیفه په خپله چې پاک الله ورته ویلي خلیفه په خپله غوره انسان ته کتی نشمه پس پکه ځکه او زمونږ مرام ته رسېدلي په قلم او کتاب زمونږ مرام ته رسېدلي په قلم او کتاب په هر ډګر مو نفرت کړی له ټوپکه ځکه او چارې د مینې دي په کور کلي مې کله پرېږدي چارې د مینې دي په کور کلي مې کله پرېږدي زه لیونی سپېلنی ګرځمه په ورکه ځکه او ستا هر ستم ته به په ډاډ لکه خلیل ولاړ یم ستا هر ستم ته به په ډاډ لکه خلیل ولاړ یم کامل یقین لرم په پاک الله بېشکه ځکه او زما د خوار جونګړي ته به سپک ګوري زما د خوار جونګړي ته به سپک ګوري ست راتلو جانان ته نه کوم پکلکه زکه او سواتیا خیال مې د جانان نه هډوبل خوا نه ځي سواتیا خیال مې د جانان نه هډوبل خوا نه ځي په تصور کې اوچت زما تر پلکه زکه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانم گل شیرین خان دے او سوات کے تحصیل کابل محل کے لیے اوسیدون کے ما دا محل په سعودي عرب ریاض کې ژوند کوم او زه د خپل ټولو پښتنو ورونو ته که په لر دي که په بر دي که په ملک دننه دي که د ملک نه بهر دي ټولو ته سلام وایم او د سلام نه وروسته ورته دا شعر ډالۍ کوم د یو آر وایس په وساطت سره یو آر وایس ټي وي په وساطت سره دا د ټول پښتنو ورونو ته ډالۍ کوم او دا د فیسبوک په باره کې دی دا فیسبوک نه من خلاف نه یو ولې چې دا فیسبوک نه وی نه موږ په یو بل حالت څه خبر شو موږ دا ورک ملګری دی فیسبوک را پیدا کړو او ټول د دنیا د حالت خبر شو خو زه دا کسان نه خلاف یم چې یو ځای کې یو مایپل ناسي یو مجلس ناسي یو مرکه هغې کې به دا نور خلک په یوه یو تن به سرخ کته کړی او په بله نه زه یم چې د میپل ته سړی ګوري او د هغې مطابق کار کوي دا بعضې وخت کې فیسبوک استعمالول غواړي او بعضې وخت کې نه غواړي زموږ د پښتنو ثقافت ته په دې باندې لکه نقصان رسي نه په دې وجه باندې دا شعر په دغې باره کې دی چې وایي دا بعضې بې سلوکه شي کار ښایي د سلوک سره لوی دی که وړوکی خو لګیا یې د فیسبوک سره دا بعضې بې سلوکه شي کار ښایي د سلوک سره لوی دی که وړوکی خو لګیا یې د فیسبوک سره نه ګورې او بس ګورې آخر دور په دې څه ګورې ستا کتاب قرآن دی په هغې کې ولې نه ګورې ګوره هغه ګوره که د ځان دپاره ښه ګورې او نه لري قیمت هېڅ څوک هغه څه به وګورې نه دا خو یو ډیوه غوندې ختمېږي د یو پوک سره لوی دی که وړوکی خو لګیا یې د فیسبوک سره او دا بعضې پکې داسې چې میلمه پسې راغلي نه کوي چې تپوس ته څه دپاره به ورغلي دی ناسې میلمه ناسې دی غلی میلمه غلی او وخاندي د ځان سره مسکۍ دغه ښاغلي نه وس مې دومره نشته چې خولې وهم د سوک سره لوی دی که وړوکی خو لګیا یې د فیسبوک سره نه ته یو مسلمان وروره لږ غوندې کې خیال وکړه ورشه په سجده شه د الله به در کې سوال وکړه ووایه درود ثنا د دې نه پسې پال وکړه او وساته جوال د ضرورت په وخت کې کال وکړه خو داسې نه چې شپه ورځې دې کول کې د نوک سره لوی دی که وړوکی خو لګیا یې د فیسبوک سره او وایي پکې انګلیش وایي په ویښه مې تېر نایټ کو شعر دی غلط و هغه مې دله رایټ کو او ور مې کې فیسبوک له ګوره نوم مې دلګ رایټ کو او بان چې د سحر وي او د شب آب مې لایټ کو نه ځکه نن اختر مسلمان د غم او دک سره لوی دی که وړوکی خو لګیا یې د فیسبوک سره او دومره دروغ وایي چې سم حد ته رسېدلي دي وایي معاب مکتب عمل شنن سحر مې اورېدلي دي او اقامې د لسو کالو شي فیسبوک کې مې لیدلي دي ختم کې پلان شو یو مدیر راته ویلي دي نه یا ګل شیرین خانه خو بس ولې د توک سره لوی دی که وړوکی خو لګیا یې د فیسبوک سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه وړاندې زه د یور وایس ټي وي لندن ډېر شکریا ادا کوم چې د مسافر وروڼو لپاره د یو بهترین مشاعره اهتمام کړی دی دې کې مختلف شاعران کلامونه وایي تاسو به ترې نه خوند اخلی کلام لازم چې ستانه قربان ستانه لوګی دا ستانه زار جانانا ستانه قربان ستانه لوګی دا ستانه زار جانانا یو ورځ خو پېښه چرته وکړه په دې لار جانانا او زه خو دا ستا دغې اوږدې مسافرۍ وخوړم زه خو دا ستا دغې اوږدې مسافرۍ وخوړم مودې شپې تېرې چې
چې کوم د انتظار جانانا او زړه مې درکړې نور څه وغواړه چې څه درکړم زړه مې درکړې نور څه وغواړه چې څه درکړم قسم په خدای که درته وکړم انکار جانانا او دلته نه مینه رورولي شته نه د خیر خبره دلته نه مینه رورولي شته نه د خیر خبره نه لور د مور په کار راځي نه زوی د پلار جانانا او مړه زه ستا په ای لاو یو باندې څه پوهېږم مړه زه ستا په ای لاو یو باندې څه پوهېږم زه کلیواله جینۍ تا لکه د ښار جانانا او دا به د پاک الله رضا وه زه به څه ووایم دا به د پاک الله رضا وه زه به څه ووایم چې زه ساده مینېدم په تا هوښیار جانانا او حساسه ستا د لاسه سترګه پټولی نه شم حساسه ستا د لاسه سترګه پټولی نه شم لږه مې پرېږده چې وده شم په قلار جانانا لږه مې پرېږده چې وده شم په قلار جانانا مننه ډېره مهرباني السلام علیکم هر سناول خو د یور وایس ټي وي لندن شکریہ ادا کوم چې هغوی د سعودي عرب د مسافرو لپاره دومره ستړی وکړه د سعودي عرب دغه شاعران دی را یوځای کړ نو زه د خصوصا د سحر بیبي هغې هم ډېره مننه کوم چې دا مشاعره دی را جوړه کړې ده او دا دومره د خوند او رنګ کوم چې د مسافرو مشاعره ده نو زه د ټول یور وایس ټي وي لندن د هغوی د ټولو همکارانو مننه کوم چې زموږ یاد ورسره شته موږ یادوي مسافر یادوي زه پخپله په سعودي عرب په جده کې د روښانه ادبي جرګې درې ځل صدر پاتې شوی عمومي سکرټر پاتې شوی د دغې ټولنې باني یم نو رابو شو شیرونه ستا مبارک شه پسرلی په خپل وطن جانانا ستا مبارک شه پسرلی په خپل وطن جانانا په دغه دشته کې نو تش خیال د پسرلو کړی دی ستا مبارک شه پسرلی په خپل وطن جانانا موږ په دې دشته کې تش خیال د پسرلو کړی دی او ولې به نه راوړي رنګونه لیونی مینه مې موږ یو بل ته انتظار په سرو غرمو کړی دی زړه مو خوړلی تقدس مو د پښتو ساتلی موږ د ژړا په ځای اظهار د خندېدو کړی دی او موږ پرې په ځله ګلپاشي د سرو ګلونو کړی چا چې په موږ غتل ګمان د لیونو کړی دی لنډ بهر څه شعرونه دي چې ستا د ښاره ځم که نه ځم کډه تړم که نه ستا د ښاره ځم که نه ځم کډه تړم که نه او ځم له پېښور بولې ستا یادونه وړم که نه او ښکلې د کابل جونه لاړې په تور خم که نه ستا را کړی ستا تصویر تاخ د زړه کې ږدم که نه ستا غرور ته هېڅ نه دي غرونه د علم که نه او خیر که دا دې نه منم دغه دې منم که نه او بیا زمونږ د خوار پټي بیا کړي شرشم که نه او تا په پټاخو یری ما وژنې په بم که نه وینې روغ به دې شي بیا فضل روغ به دې شي بیا فضل یو ځلې کا دم که نه ډېره مننه